بیا وای چې ان شاء الله لکه یو سړی منډۍ ته روان و 70 روپۍ ورسره وې چې یو خر علمه چاته تپوس کو چې چرته ځې هلکه وې چې منډۍ ته ځم وې څه کوې وې خر علمه وې ان شاء الله پکې وایه هغه ورته دی کې د ان شاء الله څه کار دی خو 70 روپۍ را سره دي او منډۍ ته به لاړ شم خر به والم تاسو خیال را لکه هغه ورته یو سیاسي لیډر ته مې وې ضیاءالحق لرې کوم ان شاء الله پکې وایه وی جی دې ان شاء الله خو مونږ غرق کړو کنه چې تاسو مليان وایي چې ان شاء الله پکې ما چې ان شاء الله نه اتیا کال دی وشو چې خا در په در او خاورې په سر ګرځي او اتیا زره کاله به در په در خاورې په سر ګرځي خاورز به نه ګوري ان شاء الله چې نه وای ټول عمر به ټکري او ستا په سر وي ملغاره خبره کې ان شاء الله وای صدر باندې سور ده ضیاءالحق صاحب چې تقریر کې ان شاء الله ډېر وای په خیال اوس بیا بیت الله شریف ته لاړو نو په 27 رمضان ورته کال یو ملاو اوس حج ته منډې کړې چې نور څو کاله به ورته ملاوي لاړې غر کیږي ته به وایې چې داسې دا ملک د زرخرید جایګیر دی دا ملک د زرخرید جایګیر دی دا ستا واک دی چې ته به ورځ بیرته کعبې ته منډې وې او د چا خرچ پس باندې به ځې دا ستا واک دی چې کوم ملا ستا مدې ووایي په نعت کې نو ځان ته یې غاړې باسي او حج ته یې ولېږي دا ستا واک په یو حج لېږلو کې د یو سړي د هغه په تلو چې څومره خرچ راځي د ټول پاکستان نه چې تپوس نه یې کړی نو د یو سړی هم نشي لېږلی شرعي نظام کې ټول پاکستان ځکه چې قومي خزانه د ټول ملک مشترکه خزانه ده او د ټول ملک پکې حق دی خدای دې وکړي چې مثقال ذره عمره د یو سړي پکې راځي د ټول ملک پکې حق ته د قوم خزانه باندې یو سړی نشي لېږلی تا ته جواز نشته نو مونږ چې انشاءالله نه وایو نو هغه خلق به را باندې سوارئ او مسلط به یې را باندې چې هره ورځ به په سینو نوي نوي غشي در منډي نوي نن چې کوم غشی ستا په سینه حکومت ومنډي زخم به سټې لا به جوړ نه وي سبا به بل غشی در ومنډي خبره مې دې پورې کوله چې انشاءالله نه وي نو هېڅ نو سړی منډۍ ته روان دی هلکه انشاءالله پکې وایه وی د انشاءالله پکې څه کار دی خو 70 روپۍ را سره دي او منډۍ ته به راشم خر به والم راځم چې منډۍ ته تللی دی غلو یې جیب والی چې غلو یې جیب والی دی 70 روپۍ تې ویستي اوس غل خو غلی هغه ورځ یو غلا شوې ده حیران پشه سړی تلی دی کور والا ویده دي بکسونه یې کولو کړي دي چابیان یې رایستي دي سیف یې کولو کړی دی 2 لک روپۍ سیف نه ویستي دي او د 1 لاک روپو کالی او سهار خلک چې را پاسېدلي پته هم ورته نه ده لګېدلې دومره صفایي سره راپورټ شوی دی راپورټ والا وایي هلکه دا څنګه غلا ده چې نه کنډر شوی نه څه بله شپه چې یو ونیو او یو څو غره به یې وله ورکوي هلې د پوډرو یو سګرټ راوړه حل درته وایم تاړېدار ورته د پوډرو سګرټ راوړی دی چا څکلی دی ویل ورشي زمونږ کور کې پاس چت مې سوری کړی دی او د سرو زرو غوټه پکې پراته ده بېګانه بله شپه په 11:30 بجې غوټه د سرو زرو د 1 لاک کالی راوویستو او پیسو پسې ګرځي غل خو غل ټانګه کې به رواني ناست به یې 4-5 کسه ښې برېتې
ټوپای او بابا پیاده روانې چېرته کېنه لاله کېن هم وایي چې زه مفت ټانګه ده خو چې کېنې جو ټانګه داسې وهیم او بلې ورته اړم کړې به چې په ټانګې نه یې کوزۍ بیړي وله غرقه کړي اوس ټانګې ورکې شو اوس موټرو کې غله ګرځي تېر ورځو کې دلته یو ملا را سور کو پیاده را روانو هم شوم غوندې و چېرته ځې هو استاذ چېرته ځې وایي جي دې مدرسې پورې ځم خو چې را کېنو چې مدرسې سره یې کوزولو هغې ته تللي دي چې جیب ګوري 500 روپۍ ته ویستي دا به د انګریز په قانون دا غله ورکې د ملک نه دا به د جناب محمد رسول الله په قانون ورکې سو پورې لاس پرې کول د غل نه شروع شوي نی او تاسو د کورونو ښځې او لوڼه په امن کې ولیدې نو راشئ ما نه دا ګیره کله سو پورې نظام محمدي نه دی راغلی په دې ملک او دا ملک تاسو د سړي زامن کړه په دې مخ والله که نه ښځې ټیک کوي او نه سړي ټیک ښځې وګورئ که یو ستن مې په قصهخانې جلسه کې والې وه ټول ملک چونکېږي لګیا دی ښځې وایي هله وایي بې پر دغه وشي بې ادبي وشوه د ښځې بې ادبي زه به درته وښیم خو که وخت راغی بې ادبي وشو تاسو به دا ټیک کړي تاسو ټیکولی شئ تاسو به یې ټیک لوی لوی ګیرو والا وګوره د اتوار په ورځ د پبو میا صاحب زیارت 33 لیشتې ګیره به یې نیولي او ښځه به یې ځان له زیارت ته راغله څه چل دی شیخ صاحب ښځې خپو کې مې باد تاسو به یې ټیک کړي دا به ډنډه ټیک کړي دا ډنډه دا به یې ټیک کړي دا ټیک کېږي نه او نه د دې علاج ګوره دا یاد لرئ دا مونږ هسې دا سیاسیان چې جمهوریت دی الیکشن دی پلانې دی الیکشنو کې هم دغه خردي کتې بیا بدلی شي په بل روپ کې به راشي علاج انقلاب دی انقلاب او داسې انقلاب چې د سرونو ډېرې پراته وي په دې سړکو باندې او دې نه بغیر تاسو ټیک کړه زما په دې مخ نو عرض مې دا چې چاته جیب ووالو را روان دی سړي ته راغی وایي چې جي زه خو چې منډۍ ته لاړم انشاءالله خر مې اغستو انشاءالله چې جیب ته مې وکته انشاءالله پیسې را سره انشاءالله نه هغه بچي اوس په انشاءالله کار نه کېږي منډۍ ته چې تلې ما درته وایي چې انشاءالله وایه تا ته په 80 روپو باندې ناز او غاوره وې خدای غرق کړي نو عرض مې دا و چې انشاءالله په هر شي کې وایي د ګناه په کار کې به انشاءالله سنما لځي انشاءالله ځم به نه ځکه هلته رضا د خدای نه وي د متماشې لځي انشاءالله زه هلته به نه وایي ځکه هلته رضا د خدای نه رضا د خدای به په هغه شي کې طلبی چې کوم شی شرعن جایز وي